19 لامل له چا سره کینه مه کوه. کینه یو ناکاره او اوږده ناروغي ده چې هډوکي خوري او بدن فاسدوي. چا ویلي دي د حاسد سړي لپاره راحت نسته، ځکه دا د مظلوم په جامه کې ظالم او د دوست په جامه کې دښمن ده. له هوښیارانو نه را رسېدلي دي چې وایي حسد نه اشنا عدل لري، څوک چې یې پیل کړي نو له مرګ پرته یې نه پرېږدي. له حسد څخه ډډه کول زما لومړی پر ځان او بیا پر تاسې پیرزو دی، ځکه په حسد سره زموږ او ستاسې غوښې د غم په وړاندې ډالۍ کیږي. په دې سره درد او رنځ زموږ د زړونو زور ختموي او وینه مو وچوي. حاسد سړی سره له دې چې په حسد سره هیڅ ګټه نسي کولی، د خپل حسد له امله یو لړ ناروغیو سره مخ کیږي او د خوښۍ ژوند له لاسه ورکوي. بدمرغه حاسد د الله تعالی له قضا سره په ټکر کې دی. د الله تعالی پر ذات د ظلم تور لګوي. دا تر ټولو ستر بې ادبه او بې ډبه دی. د شریعت د منهج مخالف دی. حسد یو داسې ناروغي ده چې په دې ناروغیو پروت انسان له درد سره مخ دی، خو له اجر او ثواب څخه بې برخې دی. پر انسان باندې هر ډول راتلونکي ناروغي د هغه لپاره د اجر او ثواب لامل دی. خو حسد داسې امتحان دی چې هیڅ اجر پرې نه ترلاسه کیږي او نه یې څه ګټه شته، بلکې د حسد سپرغی چې کوم زړه وواهه هغه زړه د تل لپاره سوځي او د ژوند په اوږدو کې یې درد نه په آرامیږي. د هر ناروغ لپاره درمل شته، خو حاسد درمل نه لري. هر رنځ پای لري، خو د حسد پای نسته. حاسد الله د شر مرجع ګڼلی او لارښوونه یې کړې ده چې پناه ترې وغواړئ. ومن شر حاسد اذا حسد. زه د حاسد له شر نه په الله تعالی پورې پناه غواړم کله چې حسد ښکاره کړي. حاسد د تور مار په شان دی، تر هغې نه آرامیږي چې خپل زهر یې په یو بې ګناه جسم کې پرې ایښی نه وي. له دې امله درته په ډیر ټینګار سره له حسد څخه د ځان ژغورنې لارښوونه کوم او د ځان لپاره هم له دې ناروغۍ او د حاسد له شر څخه پناه غواړم.